سلامونه احترامات دوستانو، امید دی ښه به یاستئ. همدا اوس موږ د کاریتاس نه راغلو. د کاریتاس دلته په میک هم ته هره سه شنبه راځي د مهاجرو پوښتنې اوري، بیا موږ سره نږدې دی، موږ هم ورته راځو. زموږ ځینې پوښتنې وي، د ځینې دوستانو پوښتنې وي، هغه جمع کوو هر هفته کې، نو بیا دې پوښتنې کوو، هغې جوابونه اخلو. بیا ځینې وخت کې هلته د ځینو افغانانو سره خصوصا چې بیا د ترجمانۍ په برخه کې مشکل لرو، هلته هم تر خپله وسې همکاري کوو. نو جالبه ده راته نن دا وه چې ځینې افغانانو هلته په خپل منځو کې د پاسپورټ په باره کې خبرې کولې، د افغاني پاسپورټ په باره کې خصوصا ویلې چې افغاني پاسپورټ اخیستل ښه نه دي او مشکل جوړوي واقع. حتی ځینو ویل چې دا خو د ډیپورټۍ ویزه ده، بیخي که واده اخیستو نو ځان ته د کار وکتلو او قسم خبرې کول. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل یو لنډ شارټ کلیپ جوړ کړم چې دا نه تنها مشکل نه لري بلکې فایده هم لري، ځکه د پاسپورټ ورکولو دغه بهیر چې کوم شروع دی امکان لري چې وروسته بیا توقف شي او یا کوم بل مشکلات راشي. نو دا اوس وخت یو طلایي چانس دی د ټولو لپاره چې پاسپورټ واخلي او که چانس کېږي 10 کلن واخلي. ما یو ویډیو هم په دې باره کې جوړه کړله، تاسو کولی شئ هغه هم وګورئ. په هلته مې دقیق معلومات ورکړي چې پاسپورټ څنګه اخیستل کېږي، څنګه ترمین اخیستل کېږي، که په اړتیا شو په هغې باندې به بیا تفصیلي ویډیوګانې هم جوړې کړو. خو زما مفهوم دا و چې ولې موږ یو څه چې منفي تبلیغات دي زر یې منو، په ځای د دې چې کله موږ یو مثبت خبر واورو هغه بیا نه منو، په هغې کې شکونه کوو، دلایل راوباسو او وایو چې دا څنګه امکان لري، او یعنی چون او چورا کوو په مثبت دلایلو کې یا مثبت خبرو کې، خو پر منفي کې بیا هغه مستقیم منو او په هغې کې بیا چون چورا نه کوو. نو د دې لپاره زما په ټولو باندې غږ دی چې لاړ شي دغه بېځایه لایفونو نه تېر شي پر ټیک ټاکونو کې چې دوی ورته ناست وي شپه ورځ، پر یوټیوب یا هم پر نورو پلیټفارمونو کې د ژبې زده کړې لپاره کار وکړي او همدارنګه یو څه نور معلوماتي ویډیوګانې وګوري، تر څو نه تنها خپل معلومات زیات کړي بلکې له هغه مشکلاتو ځان هم وژغوري چې په وروسته کې پېښېدونکي دي.